بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلام وایم، ټولو ته ستړي ماشي وایم. نن که څه هم نړۍ د اختر ورځ ولمانځله، په څه سیمو کې سبا ده د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، بالخصوص پښتنو افغانانو ته د اختر نیکمرغي وایو. په داسې وخت کې چې نن نړۍ اختر لمانځلو، موږ پښتنو په سوات کې 11 جنازې، هغه بې ګناه انسانانو جنازې چې پرون په مردان کې پاکستانی فوج په زور ظلم باندې شهیدان کړي وو، هغه جنازې کولې. محترمو، واقعا د روژې مبارکه میاشت چې دا په نړۍ کې د مسلمانانو دپاره خصوصي ډېر لوی د عبادتونو او د ثوابونو، یعنې هغه یو لوی تقدس ورته لري په دې کې، او اهمیت لري د عبادتونو د ثوابونو د خیر ښېګړې په لړ کې. خو بیا هم هغه ریاست چې تش په نام د اسلام قلعه یادېږي، ځانونو ته دوی دا وایي، هغه بیرته په دې کې د پښتنو مسلمانانو وینې تویولې. خدای دې ستاسو عبادتونه قبول کړي. د الله تعالی نه به دعا کوو چې خدای دې موږ د ظالمانو د جابرانو د دغې بلواکۍ او زورواکۍ نه نور خلاص کړي، موږ ته د خدای همت راکړي چې د دغې د لرې کولو د ختمولو هڅې تر دې هم زیاتې، ډېرې سختې او داسې وکړو چې مؤثرې وي. د اختر مبارکي یقینا هغه کورنیو ته چې د هغې وګړي نن د ملت په خاطر، د خپلې خاورې د امن په خاطر، د خپلو ولسونو د ښه ژوند په خاطر په جیلونو کې تېروي. زه او زموږ د ملګرو د تحریک له اړخه هغو ټولو ته د اختر مبارکۍ او خوشحالۍ وایو. سپین ږیری ملک نصیر کوکي خیل په خپل کور نه دی، سپین ږیری حاجي عبدالصمد په خپل کور نه دی، په جیل کې ژوند کوي. علي وزیر په جیل کې ژوند کوي. حقیار مسعود په جیل کې دی. نجیب اورکزی مجبور پښتون په قید و بند کې دی. د دوی د یو هم ذاتي مسله نه وه، بلکې د خپل ملت، د خپلې خاورې د ولسونو د نمایندګۍ په خاطر باندې د قید سره مخ دي. د دوی کورنۍ ته موږ ټول ملت د اختر نیکمرغي وایو. د ملت ټولو ملي شهیدانو ته، د دوی کورنۍ چې څومره هم کورنۍ دي، څومره هم شهیدان دي، د ټولو کورنو ته موږ د اختر نیکمرغي وایو. البته هغه شهیدان چې په دا اوس یو څو میاشتې یا یو کال کې وشول، چې دا د دوی د کورنیو اول اختر دی د دوی په بیلتون کې، هغو ته خصوصي د اختر مبارکي وایو. ګیلمن شهید زموږ د ملت د ارمانونو ترجماني یې کوله. د کورنۍ ته نوید لکي مروتوال خلیل الرحمن د سویلي وزیرستان، خلیل الرحمن چې په جرګه کې شهید شو، رمضان د باجوړ هغه ځوان چې د دې ملت د متحد کولو او د راویې کولو په ارمان باندې په خیبر جرګه کې شهید شو. شیراز د زیارت سره تعلق لرلو، د کویټه سره نږدې سیمه چې کومه زیارت ته. استخار د خیبر د جمرود سره تعلق لرلو. محمد رؤوف د شمالي وزیرستان وو. یا نور چې څومره شهیدان وشول، او بیا په نږدې وختونو کې محترم مفتی منیر شاکر صاحب
شهید د خپل ملت خبره کوله او د دغې ریاستي ظلم جبر مخالفت یې کولو دغو ټولو شهیدانو کورنو ته یا هغه ټول شهیدان چې دلته د دغې خاورې دي که د هر ګوند هم دي دغو ټولو شهیدانو کورنۍ ته یا د تحریک هغه شهیدان چې هغه په نورو کالونو کې شوي دي یا د ملت ټولو هغو ټولو کورنیو ته واقعا دغه ورځ که د خوشحالۍ ده خو د خپلو هغو وګړیو یقینا تکړه خلک وو یاد به هم ورسره وي موږ هم په دې یاد کې ورسره شریک یو او د اختر دغه مبارکې ورځ تبارکي ورته وایو. محترمو خبرې ډېرې کېدلی شي البته زه اول راځم یو سوال ډېر کیږي او پوښتنه ډېره کیږي که څوک یې په ښه نیت کوي که څوک یې په بد نیت کوي خو البته زموږ ملت دی زموږ ولسونه دي هم که څوک راته بد نیت لري که څوک ښه نیت لري دا ټول زموږ د ملت وګړي دي او زه یا زموږ تحریک و خپل ملت ته ځان جوابدeh شماري د دوی هره پوښتنه د دوی هره غوښتنه د دوی هر سوال واقعا زموږ دپاره د فکر وړ ضروري وي البته چې موږ حق ورکوو هر چاته چې هر څوک په موږ سوال پورته کولی شي بیا حق لرو چې زموږ جواب هم هماغه شان واورېده شي. یو پوښتنه دا کیږي چې جرګه وشوله څه مو پرې وکړل ستاسو هغه جرګه څه شوله ستاسو د جرګې څه نتیجه وه ستاسو جرګې ولې پښتانه نه کړل بچ چیرې ورک یې په جرګې نه پس لږ خبرې کوم ډېرې نه واقعا زموږ ملت ته دوی پوښتنې موږ یو د دغې ملت دپاره دوی چې هر قسم پوښتنې او غوښتنې کوي موږ به هغه کچو ناکو به څومره ملي فایدې وي ګټې وي د هغې مطابق به بیا کار هم کوو چې غوښتنې وي څومره مو وس وي یا پوښتنې وي د هغې به یو معقول یو رښتونی یو هغه څه چې حقایق دي یا هغه څه چې هغه ثبوت لري د هغې مطابق په هغې باندې موږ او دا ملت په خپل منځ کې خبرې سره شریکوو. جرګه واقعا که یو ټولی راځي په خپل منځ کې میټینګ سره کوي دته میټینګ وایي جرګه نه وایي خو البته چې یو ملت یا یو سیمه راځي دوی د خپل نظر د نظریاتو نه پرته د خپلې سیمې یا د ټول ملت خبره او مسله شریکه راوړي او د حل کوشش یې کوي هغو ته موږ پښتانه جرګه وایي. نو دا زموږ نه د ملت جرګه وه هغه ستاسو ټکی چې کیږي چې ستاسو جرګه باید هلته هر سړی د ځان هم شمار کړي ځکه چې د جرګې ښه نتیجه او بده نتیجه ښې او بدې پایلې هم د ټول ملت وي همداسې آنرشیپ هم د ملت وي. البته دا د ملت ضرورت و چې په سختو حالاتو کې پښتانه راټول شي او د سختو حالاتو نه د خپل ملت د باسلو دپاره چې د سختو حالاتو نه وباسو یو شریکه پرېکړه وکړي یو شریک او یو په متحد شکل کې حرکت وکړي چې د ملت د خواریو د تکلیفونو د ظلم او جبر نه وباسي. دا د چا ضرورت و دا د ټول ملت ضرورت نه وایه دا د ټول ملت ضرورت و دا د ټول ملت ارمان و هم د دې دپاره چې څومره خواري وه په میاشتو میاشتو باندې ګرځېدل و یا د دغې د لیجیټیمیټ شکل داسې شکل چې هغه په دنیا کې بیا څوک چیلنج کولی نه شي هغې دپاره که پښتانه سره ظلم شوی دی نو د ظلم ډیټا نه وه د ظلم معلومات نه و یوازې دعوه وه همدغه پی ټي ایم و چې 600 نه زیات ټیمونه یې جوړ کړل په خدای چا ډیټا نه ورکوله ادارو والا به کالونه ورته کړي وي چې تاسو به خپل معلومات نه ورکوئ بیا به هم زموږ ملګرو خوارې کولې د پی ټي ایم ورکر کلیو په کلیو ګرځېدو معلومات یې راټولول او د پی ټي ایم لیډرشپ کلیو په کلیو وطنونه او پارټۍ په پارټۍ ګرځېدلو ګوندونو په ګوندونو ګرځېدلو د خلکو د راټولولو د مشرانو د راټولولو هڅې کولې.
دا ضرورت د ټول ملت و. زه دا نه وایم چې دا که موږ څه احسان کړی دی، خو البته یو پوښتنه کېږي نو د هغې په جواب کې مجبوراً دا خبرې کېږي. دا ډېره وړه خبره ده، موږ به نورې قربانۍ د دغې ملت په سر ورکوو. خو دا د ملت د وخت تر ټولو لوی ضرورت و. د دغې ملت د دغې خاورې د هر وګړي د هغې په خاطر باندې دغې تحریک دا قرباني کوله. چې جرګه رانږدې شوه، جرګې ته د قربانۍ ضرورت شو، همدغه تحریک پی ټي ایم و چې د خپل هغه تاریخي چې د نیکونو غور نیکونو بلکې د تاریخونو نه روان یو دروند روایت د جرګې په شکل کې و، د هغې تحفظ ته چې ضرورت شو، همدغه تحریک خپلې وینې ورته پیش کړلې. څومره هم ضرورت و، هېڅ درې کې نه دی کړی. جرګه وشوله، په جرګه کې پرېکړې وشولې. موږ ټول په سټیج هم سره موجود وو. دا څنګه امکان لري چې په سټیج ټول سره موجود یو، بیا وایو چې نه زه خو نه وم راځي، په دې نه وم راځي. خو د پښتنو دومره خو تاسو هم په دې ماشه کې اوسئ، که څوک په یو شي نه وي راځي، خو هغه ځنې چک شي لاړ شي چې زه خو نه یم په دې راځي. خو بیا هم موږ ټول په شریکه باندې پرېکړه وکړه. هغې پرېکړې په تفصیل کې نه ځم، دا جرګه ده، خامخا به دا یې ویل چې یاره داسې کې موږ نه شو تللی، په دې کې تللی شو، په دې کې هغه، په دې کې. خو دا خو یو بیس وه. دا بعد کې خبرې دي چې موږ څوک وباسو، څوک نه نباسو، څوک هغه کوو، دا شی جوړوو. دا په دې باندې بیسونه بیا هم کېدلی شول، خو البته اول فیصله دا وه چې دا زموږ ټولو پښتنو متحده جرګه ده، د دغې په حمایت کې به موږ راتلونکي اتوار ته ټول پښتانه، ټول ګوندونه، ټولې سیمې راوځو. بیا مو پرېکړې وکړې، هغه مو هلته یادې کړلې. بیا بیرته د څو تنظیمونو لخوا، د پارټو لخوا دا خبره شوه چې موږ د دې پرېکړو سره نه یو. البته راځئ کښېنئ، په هغې پرېکړې باندې موږ خبره کولی شو چې واقعا د دغو سره نه دي، نو متبادل څه کېدلی شي. خو البته جرګې د متحد شکل ماتول خو چې کوم دي، هغه خو ملت ته نقصان ورکوي. یا خو یوازې د یو تنظیم د پی ټي ایم یا د یو تحریک ناکامي نه ده چې هغه ناکام شو جرګه، هغه ټول ملت ته نقصان رسوي. یو هفته پس چې کله د ټول یعنې د ټولو د شریک راوتلو ورځ به، پښتون ملته تاسو ګواه اوسئ، که زه پکې خطا کېږم تاسو مې اصلاح کولی شئ، که زموږ ملګري خطا کېږي په دې خبره کې اصلاح مو وکئ. چې کله د جرګې سره د ودرېدلو چې هو بالکل زموږ ملي جرګه شوې ده، موږ ټول ملت ورسره ولاړ یو، ورځ راغله نو په دې ګراونډ باندې یوازې پی ټي ایم ولاړ و. آیا دا یوازې د پی ټي ایم جرګه وه؟ آیا دا یوازې د پی ټي ایم ضرورتونه وو که د ټول ملت وو؟ موږ خو ټول سره شریک وو. پرېږده دا چې ورسره څوک ورسره ونه درېدل. تاسو د مختلفو تنظیمونو د مشرانو یوازې د سوشل میډیا خبرې پرېږده، اتش 2 لاینونه څه دي چې ویلي کي چې سبا به د دغې جرګه ده، زموږ شریکه ملي جرګه ده، موږ به ورسره ولاړ وو. داسې هیڅ شی نه و. دښمن ډېر په ښکاره ورځ ولیدل چې دومره لوی کوشش هم، دومره لوی منډې ترډې او کوششونو، هڅې، خواریو، تکلیفونو، قربانیو هم دلته د راټولولو امکان نشته دی د دغو خلکو کې. دښمن ولیدل چې دا نه متحد کېږي. نو پی ټي ایم خو په اتحاد ولاړ و، پی ټي ایم خو د جرګې سره په ګراونډ ولاړ و، پی ټي ایم خو په هغه ورځ هم ولاړ و، خو نور نه درېدل. زه د بل په اراده باندې، دلته خلک وایي څه مو وکړل، زه خو په دې باندې اراده لرم چې موږ څه کولی شو. البته د بل د کړنو اراده خو د هغه په لاس کې ده، نو چې هغه نه کوي څه وکړو، څنګه یې جوړ کړو. ولې د هغه اراده ضروري ده؟ ضروري نه ده چې زما په خوله اتفاق وکړه، راشه ستا په خولې کوو، خو اتفاق خو ضروري دی. دښمن چې دا ولیدل چې دلته اتفاق نه کېږي د پښتنو، هغو د پښتنو وهل سم په تیزي شروع کړل. آیا دا چلو موږ ته پیغورونه راکئ چې جرګه مو ناکامه شوه؟ ناکامه خو د دې د وجې نه ده چې پی ټي ایم نه ولاړ، ناکامه خو یې دغې وجې ده چې ته نه راسره ودرېدلې. چلو جرګه پی ټي ایم ته پیغور ورکړه، خو ملت ته کوم نقصان ورسېده؟ تا خو د پی ټي ایم پر ځای پی ټي ایم نه ورسره ختمېږي، خو البته ملت څومره غټ تکلیف سره مخ شو، څومره د لوی تکلیف سره مخ شو. که چیرې په اول ورځ سپینه خبره شوې وای چې موږ یې بیخي کوونه، بیخي درزونه،
بیخي نه یو در سره دښمن خو به دا یاره موجوده وای چې که انکیس د سره یو شول نو مسله جوړوي نو هغه ولیده چې دا که سره نږدې کې هم نو څه نه جوړېږي دغه نه تکلیف ملت ته لګیا شو چلو که په دې کې هم څوک دلیل وایي اوکې صحیح ده ملک نصیر کوکیخیل د دغې جرګې ممبر و پی ټي ایم سره تعلق نه و په جرګې ممبر و زموږ د شریکې جرګې ځای راکړی و هغه ځای کې یعنې د دوی قبیلې د دوی علاقې هغه ځای راکړی و نن هغه چې ونیو آیا بیا څوک ورسره ودرېدل چا یې تشه خبره وکړه نو داسې نور ډېر داسې مشان و سالار فیاضلي و چارسده کې ویې نیولو آیا ورسره درېدل نه نو جرګه یوازې پرېښودله شوله ملي اتحاد پرېښودل شو چې پرېښودل شو نو ټیک ده په موږ به سختي وي تېروو به یي نورې به تېرې کړو خو البته د دغې نقصان و ملت ته راځي اوس یې پړه په پی ټي ایم دا که نه ده د دغې ناکامي د پی ټي ایم ناکامي ده دا د پی ټي ایم د لاسه وشول په دې باندې ماته یو واقعه رایاده شوله هغه د کلي نام نه اخلم خو البته په دې قبایلي سیمو کې چې د بجلۍ خرابې شي د ټرانسفارمر نو د کلي خلک یې خپلې جوړوي یو کلی و هغې ټرانسفارمر خراب و یو څو ورځې پس هغه کلي کې یو ډېر ښه سړی و هغه د کلي خلک یې راټول کړل و د کلي خلکو ورونو ترورونو عزیزانو دا ټرانسفارمر چې خراب دی زه د ماشومان وینم چې سکول ته ځي کپړې استري نه وي ستاسو هم کپړې ګونځي په کور کې زناناو ته تکلیف دی اوبه هم پټو ته نشي سیټ کولی چې دا بجلي نه وي نو لہذا راځئ د بجلۍ جوړې کړو هغه وویل والله دا صحیح خبره کوي هغه ورته چې دا ټرانسفارمر خراب دی تر بازاره پورې وړل دا مزدوري په ما ده بیا یې راوړل په ما دي مستري ته درېدل دا په ما دي یوازې دومره وکړه چې زه یو سړی یم د ټرانسفارمر بیل په یوازې سر زه د ګاډي ته د ډاټسن ته چې زما سره ده هغه ته نشم خېژولی تاسو یې چې سهار 8 بجې ټیم یې سره ورکړه چې ورغلل 8 بجې ته هېڅوک نه راغلل د بیګا بیا چغه وکړه چې راشئ بیا نه راغلل درېیمه ورځ هغه په کلي کې تېرېده چې هغه غږ پرې وکړه چې پلانکي خان هسې د موږ سره راټول کړل هغه بجلۍ دی هم نه کړې جوړې هغه برق ته هم نه کړه جوړ هغه لاسونه ډډه ته ونیول چې خدای پاک اوس دې سره څه وکړمه راځئ تاسو نه او پړه مو په ما راچولې ده زه خو نن تیار یم د پی ټي ایم نن هم تیار دی دلته پښتانه یو فکر لري چې ګویا کې پلانکی مشر دا د سره یو شي د مختلفو ګوندونو مشران د تنظیمونو مشران یاد کړي زه ټولو پښتنو ته هغه که زموږ حمایت کړي کمو په مخالفت کړي ټولو ته زما واک ستا شو هر یو پښتون چې یم زما واک ستا شو د نور راکېنوه بالکل زما ضمانت ستا شو بالکل ټټر ورته وهه چې دا یې زه کېنوم پی ټي ایم زه کېنوم دا نور راټول شي موږ خو دې ته تیار یو یوه ورځ یو سیکنډ هم د دې نه لرې نه یو دغه خبرې تفصیل بار بار یادول واقعا څخه خبره نه ده خو البته باوجود د دې چې دلته و دې اتحاد ته دلته و دې جرګې ته چې په دومره قربانیو جوړه وه هغو ته تکلیف د بل څه وجه رسېدلی دی او راړوي په هغو خلکو چې هغې قربانۍ هم ورکړي دي هغې منډې هم وهلي دي هغې خوارۍ هم کړي دي هغې تکلیفونه هم تېر کړي او نن یې هم تېروي نو بیا هم وایم دا ټولې خبرې د ضد په بنیاد د انا په بنیاد د تعصب په بنیاد د رټ سړیتوب په بنیاد نه دي دا یوازې د حقایقو په بنیاد دي او بیا ورسره بیا وایو چې نن هم موږ نه یو انکاري نن هم سبا هم هر چرته که په دې پښتنو کې چا هم اتحاد کولو زموږ له اړخه بیخي د هر پښتون ته مو واک ورکړی دی ام په هر شرط باندې که سره کینی او دا شرط هم وي چې پی ټي ایم به نه وي پکې او دوی به بیخي غلي وي په کور کې نه موږ د پښتنو ته امن راوړو موږ ورته چې اوکې صحیح ده تاسو د پښتنو دپاره امن دپاره کوښښونه وکړئ موږ چې تاسو کوم ځای راته یادوي هغه به کوو چې موږ ته د ملت
امن، د ملت ژوند، د ملت واک، موږ ته دا پکار دی. موږ هغه خلک نه یو چې د مریض ډاکټران نه یو چې د مریض علاج دې وشي او زما په نه د هر چا په دوایي د هر چا په غبن طب باندې چې کېږي ودی شي، خو چې علاج وشي. دغه ملت دا نن هم وینې سره راټولې کړي دي، پرون یې سره راټولې کړي دي. کراچۍ کې یې ویشتلي وو، عمر نام یې وو، په کاټلن کې وویشتل، په سرو وینو کې پټ کړي وو، په وزیرستان کې ماشومان وویشتل. دا صرف دا روژه کې هغه میاشت چې لږ ښه کار وکړي خدای ثواب ډېر درکوي، په هغې میاشت کې پاکستان اراده کړې وه، پاکستاني فوج اراده کړې وه چې دوی به وهم، دوی به وژنم، دوی به ولم. په بنو کې ویشتلي دي، په نورو سیمو. دا څه شی دی؟ تاسو د روژې په میاشت کې څوک نه معاف کوي. دا هغه میاشت دی چې خلک دښمنۍ سره که یې وي هم پرېږدي چې خیر دی دا په روژه کې نه کوو. مسلمان چې یو ځل وي هغه روژه ته ډېر احترام لري. مسلمان چې هر یو ګناه کوي، هر یو ګناه چې کوي، خو چې روژه راشي ما ډېر زیات داسې خلک لیدلي دي چې بیخي یعنې کمزوري مسلمانان وو، خو په روژه کې هغه هم ډېر احتیاط کوي. ډېر ګناهګار انسان هم په روژه کې احتیاط کوي، خو دغې قاتل هېڅ احتیاط نه وکړو. دا څوک په روژه کې نه معاف کوي. د دغې په خاطر باندې، د دغې ملت په خاطر باندې هر یو پرېکړه. او دا نه چې که اتحاد نه جوړېدو نو موږ به بیا هم څه نه کوو، بیا یې کوو. په خدای چې په دې وجود کې یو ځل وینه غړېږي، په دې وجود کې یو ځل سای وي، د دغې مظلوم ملت، د دغې مظلوم ولس په ملګرتیا کې به موږ خپل اعمال جاري ساتو. که مو څوک ملګرتیا کوي که یې نه کوي، که څوک اتحاد جوړوي که یې نه کوي. زه به په آخر کې راځم چې د دغو خبرو علاج څه دی، خو البته یوازې دلته یو بل طرف ته اشاره کوم. حاجي عبدالصمد یې ونیو په بنو کې، چترال ته یې یوړ. کیس څه و؟ یو ایس ایچ او پې جوړ کړی و چې دغه په چترال کې چرس خرڅ کړي دي. دا پاکستان دی، دا پاکستان دی چې چرس یې خرڅ کړي. د پښتنو ستاسو یو مشر چې ټول عمر یې 80 کاله عمر یې د دغې ملت په خدمت کې تېر کړی دی، په هغه باندې هغه چترال چې دی په ټول عمر یعنې چترال یې لیدلی نه دی، په هغه چترال کې په ده باندې چرس یې خرڅ کړي دي. یو ایس ایچ او د اف آی آر پي کې چېرته د خیبر پښتونخوا حکومت لاندې بیا یې هغه راوړي چې هغه ځای نه خلاصېږي، شانګله پولیس یې وړي، څه یې کړي دي چې دلته چرس خرڅ کړي دي. هغه یې چې خلاصوي عدالت، دا یو صحابۍ ته راوړي، د صحابۍ نه مردان ته وړي، د مردان نه نوشیره ته وړي، د نوشیره نه پېښور ته وړي. دا یو ضلع باندې یو جیل ته ځي، یو ایس ایچ او هلته اف آی آر کوي. هغه یې کوهاټ ته وړي، کوهاټ نه بنو ته وړي. موږ دلته او بیا ملک نصیر په خیبر کې نیول شي، بیا یې پېښور ته وړي، بیا یې کوهاټ ته وړي، بیا یې ډي خان ته وړي. په ډي خان کې اف آی آرونه څه دي پې؟ هلته ویل په وزیرستان کې یو کس اف آی آر پې کړی دی چې ما ویډیو کتله، هغه مې کتلو په فیسبوک باندې تقریر، دغې سړي یې پاکستان خلاف خبرې کولې. اول خو د پاکستان شته چېرته؟ دومه خبره هلته انټرنیټ نشته دی چې هغه کس ته خلک کور ته ورغلل چې ولې دې اف آی آر کړی، چې زه خو خبر هم نه یم. دومره دروغجن اف آی آر. موږ صوبایي حکومت ته خبر ولږلو چې یقینا دغه خو هغه خلک دي چې خپل هم په ځای پر ځای د مظلومیت شکار دي. دا به کېدی شي د مظلومیت خبره وپوهېږي چې دا څه شروع دي. هغه وویل خلاص به شي، رژې نیمایي ته به خلاص شي. هغه به وشي. دا الټا د دغې هوم سیکرټري په دستخط باندې چې د هوم منسټر لاندې وي پنجاب ته ورکول شول. چاته؟ هغې پنجاب ته چې دی وایي چې د پنجاب حکومت د مریم نواز حکومت دا زما دښمن حکومت دی، د دغې پښتنو د دغې جرګې د دغې ملت هغه خدمتګاران بیا و پنجاب پولیس ته د دغې صوبې په ساین باندې ورکول شي. زه دلته د نفرت په بنیاد دا خبره نه کوم. ما بد یاد که خو د دغو حقایقو نه به تر څو منډه ووهې. ما ته ووایه چې دی غلط و، خو په خدای که د ولسونو د ذهن نه دا خبرې ته وباسي. هغه یې ویني په سترګو باندې. دا علي وزیر یې ونیو اسلام آباد کې، پنجاب ته یې ورکړ. د پنجاب په 9 ضلعو باندې ناجایزې 3 MP ورکول. څه شی دی چې دا دلته امن خرابوي او هغو ضلعو ته یې ور چې هغه علي په ټول عمر لیدلی نه وي. بیا یې سیند ته یوړو. نن څه مده چې سیند حکومت سره دی.
د خیبر پښتونخوا د هوم سیکرټري په ساین باندې د پیپلز پارټي و لاندې حکومت ته هلته حواله شو پولیس ته چې دلته پوښتنه وکړي چې ولې کوئ داسې هغه وایي زموږ وس نه چلیږي ساده خبره وکړي د پنجاب حکومت ته چې زموږ ملګرو خبر ولري چې ولې دښمني کوئ هغه ویل زموږ وس نه چلیږي پیپلز پارټي ته چې زموږ ملګرو خبر ولري چې ولې کوئ تاسو زموږ د ملګرو سره هغه ویل زموږ وس نه چلیږي ها تاسو په یو بل پسې وایئ چې زه ډېر ښه یم د پلانکی نه دی خو دلته په عمل کې خو تاسو یو هم ښه ځان نه ثابت د دغو اولسونو په سر باندې مو د دغو اولسي خلکو په سر باندې مو پرېږده چې ولسي خلکو په سر باندې جګړه کوي یو ظلم خدای دومره فیک اف آی آر کول یو جبر خدای په دومره فیک اف آی آر کولو کې د انسانانو نیول جیل ته باندې کول د هغې پر خلاف باندې جګړه مو وکړه نه مو وکړه درته وایي چې کوم سیاسي حکومت یې کولی شي شاید چې کوم سیاسي حکومت یې نشي کولی خو بیا خو ستا هم څه ډیفرنس نه شو بیا خو لکه څه کوم سیاسي سړی دی ته هم بیا هغه شان شپلی نو زه ایټلیسټ و د دلته حکومتونو ته که زما خبره څوک ورسولی شي یا د دوی د ملګرو ته یا دوی ګوندونو ته چې ایټلیسټ تاسو په خپله ځای پر ځای مونږ وینو چې په اسلام آباد په بل ځای باندې جلسه جلوس کوي تشدد در سره کیږي مونږ یې سخت غندو سخت مخالفت یې کوو چې په سیاسي خلکو باندې څوک هم تشدد کوي خو البته ستا لاندې چې دا کیږي بیا به انسان څه وایي نو دا هغو ته هم وایو نن هم نجیب اورکزی په زور باندې هلته په اورکزی کې بند دی بند پروت دی او که د زور نه رسېږي یو سټیټمنټ خو کولی شي چې موږ د دغو سره نه یو زموږ زور ختم شو خو البته بیا هم راځو هغه وفاقي حکومتي هغه خو معنا دلته یو خبره کیږي جمهوریت کې بالادستی څوک وایي د جمهوریت د بالادستۍ دپاره ډېر جدوجهد وکئ دا صحیح کار دی لالی دلته دوې خبرې دي یو امریت دی یو جمهوریت دی ما په کنفیوژن کې اوسئ ما کام په کنفیوژن کې څوک ساتئ که امریت و نو پنجابی جرنیل به په اقتدار کې وي چې ښه پښتنو دپاره ظالم دی او که جمهوریت و که امریت و نو پنجابی جرنیل به وي ښه د پښتنو دښمن وي او که جمهوریت بالادستی به نو پنجابی سیاستدان به وي هغه به دلته مشري کوي چې ښه د پښتنو خلاف دی د دوی په خپل منځ کې هم جګړه په دې باندې کیږي چې زه د ډېر وم بل وایي زه د ډېر وم اقتدار خو سره شریک وي یو وایي زما د لږ واک زیات وي ستا د کم وي یا بل وایي چې نه زما واک به همیشه وي داسې نو پښتون ملت به واقعا د خپل اتحاد یا که اتحاد نه وي د عام ولسونو راچاګولو باندې کیږي عدالتونه ستاسو مخې ته دي چې څومره هم سیاسي قیدیان دي هغه که د جرګې دي هغه که د پی ټي ایم دي هغه که د نورو سیاسي ګوندونو دي دا ټول تاسو څه وایئ دا عدالتونو په خپله مرضي ساتلي دي نن هم چې جی ایچ کیو نه یو میسج ورته وشي چې د پلانکی په جیل کې دی سبا یې خلاص کا سبا یې خلاصوي او که ورته چې په دې شپه یې خلاص کا په دې شپه یې خلاصوي او که یو میسج ورته وشو چې سبا د پلانکي ارسټ وارنټ جاري کا نن یې جاري کوي دلته د ولسونو د راپورته کېدلو په ولسي حرکتونو کې یعنې د ولسي حرکتونه معنا په سیاسي طرز باندې په هغې کې دا عدالتونه د جی ایچ کیو د صوبېدارانو لاندې د دوی د په میسجونو باندې لګیا وي هغې متعلق تاسو څه وایئ چې دا نن څومره هم سیاسي قیدیان دي څومره هم دي که د هر څه دي که دغو عدالتونو ته یو میسج د جی ایچ کیو نه ورغی چې نن یې خلاص کړه تاسو څه وایئ چې دی بیا خپل څه غل لري دا کوم لیول دی میډیا پاکستاني میډیا دا یوازې دا نه چې د جی ایچ کیو طرفداره ده یا د جی ایچ کیو ایجنټه ده دا په دښمني کې برابر کار ورسره کوي هر هغه کار یا هر هغه خبرې چې پاکستاني فوج د ظلم جبر پس یې خپلې نشي کولی هغه دغه میډیا ورته کوي پولیس هر هغه کار چې فوج خپل پې شرمیږي چې راکه دا وکم بدنام بشم بې عزته کار دی ګنده کار دی نور به مې هم ایمیج خراب شي نور به هم ګنده شم آلریډي
هغه کار و پولیس ته وي چې تاسو یې وکړئ هغه په خوشحالي کوي. یعنې یو کس ته هغه خپل څومره ګنده کردار لوبوي، څومره د خلکو د ولسونو د عام ولسونو دپاره ظالم و جابر دی، هغه هم په ځینو شیانو کې شرم کوي او بل ته ووایي چې دا ته وکړه، هغه یې ورته کوي. نو د هغې حیثیت څه شو؟ لږ دې په ځان باندې خپل ووایي، یعنې زما دی دې ځان ته وایي چې زما حیثیت څه پاتې شو. نو معنا دا ده چې په دې خبرو باندې په دې ټولو کې بیا به هم سوال دا پیدا کیږي چې حل یې څه دی. واقعا دا دومره اسانه نه ده چې په یوه ورځ په یو وخت په یو کوشش باندې موږ دا هر شی حل کړو. دا نه ده اسانه. واقعا دښمن منظم سیټاپونه فورسز هر شی لري او ډېر په لوړه کچه لري چې په دنیا کې د یو ملک د ریکاګنیشن په نام باندې هم د دوی سره هر شی هغه موجود دي. د دغو پر خلاف باندې دومره اول خو لیټ کام راچک شو، بیا دومره زر کې ممکنات نه دي. دا یوه مبارزه غواړي. دغه مبارزه نه مه تنګېږئ. زموږ خپل ملګري کله کله د منفي خلکو د مخالفینو خلکو د تبلیغاتو نه اثر واخلي او خبره کوي نور تنګ یو، نور ستړي یو، ما ستړی کېږه، ما تنګېږه، مبارزه ده ویې کا چې تر څو ژوند وي کوئ، ما ستړی کېږه. د دښمن ګزارونه د حوصله کمیږي، مه کموه. کوي د ګزارونه، موږ به خپل کوششونه کوو، موږ به خپلې هڅې کوو، موږ به خپل وس ګورو چې هر څومره مو برابرېده د هغې مطابق به په مخ ځو. ته ولې د تبلیغاتو نه اثر اخلې؟ هغه خلک چې تا ته وایي چې هغه وکړه دغه وکړه، په خدای چې هغه دغه وهم کې هغه دې نه مني. ته که په دې سوچ وې چې دلته ما پسې پلانکی وایي چې داسې وکړه، پلانکی داسې وکړه، هغه خپل په چوکونو ګرځي، هغه دغه هېڅ نه کوي. ته کوې نو ته باید په یو پلینینګ په یو منصوبه لاندې ښکلی په طریقه باندې په مخ لاړ شي. وینو خو زما او ستا د مزاحمتي خلکو تویېږي، باید هغه خپل هر شی ډېر په ترتیب وکړي. موږ ټرای دې کوئ یو ځل ولسونو راټولولو باندې موږ لګیا وو، ټولو سیمو ته لاړو چې څومره مو راټولولی شول راټول مو کړو. واقعا په دې کې به نه و کامیاب شوي چې موږ ټول ملت راټول کړو، یو تعداد مو راټول کړ. وپوهېدلو چې دلته ټول ملت نه شي داسې راټولېدلی، دا ملت تقسیم دی، مختلف تنظیمونه، مختلف سیټاپونه دي. بیا لاړو د هغې اتحاد جوړولو ټرای مو وکړه، دا وشي د جرګې په صورت کې. واقعا په هغه کې هم امکان لري چې هغه ډول کامیابي نه وي حاصله شوي. اوس نورې هم لارې دي، خو فلحال د مظلومو قامونو سره هم خبرې روانې دي. ټرای کوو، یوه ټرایي خو به درته پې سیټ شي، یوه ټرایي خو به مونږ ته هم منګولو ته څه راولي. موږ به کوششونه جاري ساتو، یو کوشش خو به زموږ هم پې کامیاب شي انشاءالله. انشاءالله زما یقین دی چې الله پاک به امتحان اخلي ضرور زموږ د استقامت، زموږ د ارادو، زموږ د همتونو، زموږ د خواریو، خو البته کامیابي به مو وي. کوششونه مو کړي دي، نور کوو، یو لار هم نه پرېږدو. په هره لار به د مزاحمت وي، د مفاهمت په لاره به موږ قطعا لاړ نه شو. هره لار به د مزاحمت لار وي، د مزاحمت په لارې ورځو تر څو چې کامیابي نه وي، تر څو چې منزل ته نه وي رسېدلي، تر څو چې دا خاوره د بلواکۍ او د زورواکۍ نه وي خلاصه شوې، تر هغې به دغه ټرایې روانې وي، د دوی په مخالفت کې، د دوی پر خلاف په مزاحمت کې، او هره لار به ورته خپروو. اوس هم لګیا یو، موږ چې هر یو حرکت کوو ډېر زیات انتظامات ورته کوو. دا ډېر غریب تنظیم دی، دا ډېر غریب تحریک دی، دا ته ډېر انتظامات لګي. نو ملګري به ډېر یعنې هغه ایډیالیزم صحیح دی، ملګري د خواهش لري چې که زموږ تحریک ته هر څه زر وکړي، خو موږ سره دومره سهولیات، دومره وسایل، دومره سیټاپونه نه وي چې هر شی زر وکړو. راځو د یو مسله ته چې افغانان
د ایستلو فیصله ودغې سټیټ کړې ده چې دا د لاړ شي او مختلف تورونه هم پې پوره کوي چې ولې د لاړ شي بیا ځان ته دروغجن جوازونه جوړوي. اول خبره خدا کوو د خپل ملت ټول ملت لروبر کې بیا بالخصوص د کوز وطن او پښتنو ته چې دلته د میډیا والګرې دي دا د بل وطن خلک بیا ستاسو نه تپوسونه کوي چې دا د لاړ شي تاسو څه وایئ. یو دا سوال کوم درته د خپلو ورونو د خپلو افغانانو دا زموږ قام دی موږ یو خلک یو د دوی متعلق منفي خبره کول ټیټه خبره کول یا هغه خبره کول چې هغه د ورورګلوۍ حق نه پکې ادا کېږي نه ډاډه وکړي. هر څوک چې پوښتنه کوي ته چې ورونه مو دي دا وطن د دوی خپل دی چې چرت څومره هم اوسیږي ودې اوسیږي او که دوی په تکلیف کې وي ځای نه وي ورسره خپل کورونه به ورته خالي کړو موږ په جونګړه کې واوسېږو خو دوی ته به خپل کورونه ورکړو. تاسو د نورو قامونو د نورو ولسونو په مخ کې د خپلو پښتنو افغانانو متعلق که مو نور وس نه رسېږي دوی متعلق یو خیرخواهي یو ورورګلوي یو یووالی د دغې اظهار ضرور کوئ. او افغانان زموږ د بر وطن چې دي دا مو یو وطن دی. زه دا یو ټکی دی که څوک ادا کوي هم زه ورسره اتفاق نه لرم. مهاجر یعنې تام یو ژبه مو ده څنګه په خپله خاوره کې دننه څوک مهاجر نشي کېدلی هغه چې ته د دغې خاورې بل چا ته واوړې بیا به دا ټکوي. نو تاسو دلته نه کډوال یې نه مهاجرین یې په خپله خاوره یې واقعا دلته د چا قبضه ده دلته د چا زور دی په هغو باندې زموږ وس نه رسېږي. ګینې د ستاسو د تګ خبرې و بیا هم د عیده ورځ یې ورکړې ده په دې وځي دا موږ ته ډېر زور راکړی دی ډېر پې خفه یو په دې چې داسې هېڅ نه وی شوي. نو خدمت ستاسو په هکله باندې یو مزاحمت واقعا ډېر په کار و موږ نه به کمی شوی وي. بیا به هم موږ خپله خبره کوو چې تاسو دلته خپل اوسېږئ موږ چې څومره هم وس بیا به کوو بیا چې په وس تېره وي بیا خو تاسو وینئ چې خپل هم موږ هره ورځ نسي مو وژني مو وس مو نشي پې پوره. یو دلیل چې دوی وایي چې دوی د بر وطن افغانانو حالات خراب کړي دي دماکې د دوی د وجې کېږي دا سراسر دروغ دي. 50 کاله 40 کاله کېږي دوی دلته اوسېږي دماکې نه کېدلی خو چې تر څو کرنل امام ټرینینګونه وکړل او تنظیمونه یې جوړ کړل هغه نه پس شروع شوي دي نه دي د بر وطن د افغانانو د دلته راتګ باندې شروع شوي دي دا د هغو په نتیجه کې شروع شوي دي. دا تنظیمونه موجود دي هغې خلاف حرکت ولې نه کوي چې ته دلته په غریبو ولسونو راولګېدلې. هم که چیرې ستا د افغان طالبانو سره څه ورانی دی یا د دی یا د نه دی یا د هغې په حواله سره د څه کشمکش دي نو د هغې سزا ته عامو افغانانو ته څنګه ورکوې؟ په فتوحاتو دې په اسلام آباد کې پارټۍ تال منځلې او نن یې که د کړکېچ لږ څه چک ټیټ ورسره راځي بیا سزا عامو افغانانو ته ورکړي. نو دا بې دلیله خبرې دي. حقیقت دا دی چې ظلم جبر کوي او موږ د دغې په مخالفت کې ولاړ یو دا ظلم جبر د نه کېږي. هم بیا چې کوم د اپریشنونو خبره کېږي په هر ځای کې په هر فورم په هر لحاظ سره به موږ د هغې په مخالفت کې ولاړ وو. د پیغام د اختر په هکله وو یو ځل بیا ټولو ته د اختر نیکمرغه وي د چا چې سبا دی هغه ته د سبا نیکمرغه وي. خدای مو آباد لره چې څومره هم ملت یې څومره هم زموږ پښتانه دي خدای مو په خیر شه لره خدای دې موږ او تاسو ته د اتفاق اتحاد او د رښتونې سپېڅلې مبارزې توفیق راکړي او په آخر کې یو ځل بیا چې چېرته هم ملي شهیدان دي د دغې خاورې د دغو ولسونو د مظلومانو په ملګرتیا کې شهادت شوی هغو ټولو کورونو ته باید د علاقې خلک په شریکه ورشي او ورته دا یعنې هغو ته یو د عقیدت ګلونه وړاندې کړي د هغو او بیا بیرته دا اوس چې څومره د تحریک شهیدان دي هغو ټولو کورونو ته خامخا ورشئ. خدای مو آباد لره خدای مو شا لره ډېره مننه کوم.